دا حدیث مرده رسول دی، دا خبر دا نبی دی د ژوند لار دا دوره ګوره جبري ده. قدرمنو اوریدونکو، اوس تاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب و عالمانه وینا ته. د ژوند لار دا دوره ګوره جبري ده. د یو داسې وخت راتلونکي چې جوحال به حکمران سي، رښتیا ویل به نه وي، درواغجن به حاکمان سي، چې قاضي مو رشوت خور سي، نور مظلوم به مجازات سي، په ګناه به فخر کاندي، زندې ولاړ به ټول صفات سي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو، د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د ځان ساتنې عملونه، یعنی هغه عملونه چې د هغه په واسطه باندې ته د ګناه نه بچ کیږي. له ګناهونو څخه د ځان ساتنې عملونه ټول هغه عملونه دي چې تقوا لاندې راځي، لکن د تقوا او وقایې ځینې متعلقات یا ورپورې اړوند هغه عملونه په نننۍ خپرونه کې موږ څیړو. که بنده ورته پاملرنه وکړي نو له ګناه څخه به یې د ځان ساتنې په باب کې لا زیاته مرسته وکړي. د ځان ساتنې دغه مهم عملونه: مراقبه، تفکر، محاسبه، له الله څخه ویره، آخرت یادول. دا 5 مهم عملونه دي چې انشاءالله په 2 او په 3 خپرونو کې به تاسو ته تفصیلا وړاندې شي. لومړی په دیو کې مراقبه ده. مراقبه چې معنی یې څارنه او ساتنه ده. د زړه د صفتونو څخه یو صفت دی، یعنی په زړه کې په دې باور درلودل چې الله رب العزت له ما څخه خبردار دی، هغه څارونکی او ساتونکی د عملونو دی، ما ګوري او ما څاري، له هغه څخه زما هیڅ حرکت او عمل پټ نه دی، که هغه ښکاره وي او یا پټ وي. لکه رب العزت په صورت النساء په 2 آیت کې فرمایي: ان الله کان علیکم رقیبا، بېشکه الله ستاسې لیدونکی او ستاسو څارونکی دی. الله رب العزت په علم سره په هر ځای کې دی، هغه نږدې دی او هیڅ شی د الله رب العزت نه هیڅ شی نه پټیږي. چې دغه معنا د قرآن کریم په متعددو آیتونو کې ذکر شوی. د مثال په توګه الله رب العزت فرمایي: وهو معکم اینما کنتم. الله رب العزت له تاسو سره دی، په هر ځای کې چې تاسو یاستئ الله له تاسو سره دی. او په بل ځای کې الله فرمایي: واذا سألک عبادي عني فإني قریب. او کله چې له تا څخه ای پیغمبره زما بندگان زما په باره کې پوښتنه وکړي نو ورته ووایه چې زه نږدې یم. په بل ځای کې الله فرمایي: ونحن اقرب الیه من حبل الورید. او موږ دې انسان ته د مرۍ له رګ څخه هم زیات نږدې. نو یو انسان چې په زړه کې په دې باور ولري چې الله رب العزت له ما څخه خبردار دی، الله زما څارونکی دی، الله زما د عملونو ساتونکی دی، الله ما ګوري، الله ما څاري، زما هیڅ حرکت او عمل د الله نه پټ نه دی، نو دا انسان کیدای شي د ګناه نه بچ شي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان افضل الایمان ان تعلم ان الله معك حیثما کنت. بهترین ایمان دا دی چې ته پوه شې په دې باندې چې الله خامخا در سره دی هر ځای کې چې
بهترین ایمان دغه دی چې ته په دې باندې پوه شې چې الله ما سره دی چې زه په هر ځای کې یم. په بل حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یې پوښتنه وکړه وما تزکیة المرء نفسه یا رسول الله، ای د الله رسوله د بنده د ځان پاکوالي، یعنې د بنده د ځان پاکوالی په څه سره دی، په څه سره ځان پاکولی شي؟ رسول الله ورته وفرمیل ان یعلم ان الله معه حیث ما کان، په دې سره چې دی وپوهیږي او په دې باندې باور ولري چې الله د دې سره دی چې دا په هر ځای کې وي، نو په دې سره تزکیه د نفس راځي. د یو انسان حالت له دې څخه خالی نه دی، یا به د اطاعت په کار کې وي، یا د ګناه په کار کې، او یا د مباح او جایز کار کې. خامخا ځینې بندگان دي چې د الله په اطاعت کې مشغول دي، ځینې بندگان دي چې هغه د الله په نافرمانی کې مشغول دي، او ځینې بندگان دي چې هغه جایز او مباح کار کې مصروف دي. نو په اطاعت کې مراقبه او څارنه دا ده چې اخلاص، پوره او د آدابو رعایت ته وکتل شي، او د ریا او عجب له آفتونو څخه یې ساتنه وشي. د ګناه په کار کې مراقبه دا ده چې بنده ورڅخه حیا وکړي، سمدستي یې پرېږدي او په خپل ګناه باندې پښیمانه شي او توبه ورڅخه وباسي. په جایز کار کې مراقبه دا ده چې په خپل ترتیب سره وشي، د خپل پالونکي احسانمندي او د هغه شکریه پکې ادا کړي. او د مصیبت په حالت کې د مراقبې ثمره دا ده چې بنده صبر وکړي، او د نعمت او خوشحالي په مهال یې ثمره دا ده چې د الله د نعمت شکر وباسي. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه یمن ته د حاکم په حیثیت لیږلو، نو معاذ بن جبل ته داسې وصیت وکړي اتق الله حیث ما کنت واتبع السیئة الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. هر چیره او په هر حال کې چې ته له الله څخه وویریږه، او د ګناه کار مه کوه، او د بدي پسې نیکي کوه چې هغه یې محوه کړي. یعنې چې کله د بدي وکړه د هغه پسې متصل نیکي وکړه چې ستا بدي د ستا نیکي محوه کړي، او له خلکو سره ښه چلند کوه. په دې ارشاد کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ رضی الله تعالی عنه ته داسې وصیت کوي چې په پټ او ښکاره دواړو حالاتو کې له الله څخه ویره کوه، او د ګناه کار ته مه نږدې کیږه. یعنې د الله نه داسې حیا کوه لکه څنګه چې د خپل کورنۍ یو معزز او محترم سړي څخه ته ویره لري، د هغه نه حیا کوې، همدارنګه د الله نه ته حیا کوه. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ذر رضی الله تعالی عنه ته وصیت کوي اوصیک بتقوی الله فی سر امرک وعلانیته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ذر ته وایي چې زه تاته د الله څخه په ویره باندې وصیت کوم چې هغه په پټو عملونو او په ښکاره عملونو کې په ټولو کې ته د الله نه وویریږه. نو الله رب العزت خپل بنده څاري او تا ته ګوري چې ته په څه باندې مصروفه یې او څه کوې. نو د رب العزت د دغه صفت د مراقبې او څارنې دا غوښتنه ده چې انسان له خپل پروردګار څخه حیا وکړي او په تنهایی کې دا وننګیري چې څوک یې نه ګوري، بلکې الله رب العزت دې ګوري. که بندگان تا څوک نه ګوري خو الله دې ګوري. نو باید چې د خلکو په نسبت یې له الله تعالی څخه حیا او ویره زیاته وي. د الله رب العزت علم او پوهه هر ځای ته رسیږي، او الله رب العزت ته هر څه معلوم دي. نو باید چې انسان الله نه غافله نشي او نه د کوم بد کار جرأت وکړي. الله رب العزت فرمایي یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور. الله رب العزت پوهیږي پر خاینو سترګو او په هغه څه چې په سینو کې دي. که د سترګه هم خیانت کوي الله په هغه باندې پوهیږي، او کوم شی چې ستا په زړه کې هم ګرځي الله په هغه باندې پوه دی. نو راشه د رب نه ویریږه او دې ته متوجه شه چې الله زما څارنه کوي. هر وخت کې الله له ما سره دی. د الله نه حیا وکړه، ګناه ته لاس مه اوږدوه. دا حدیث مرده رسول دی، دا خبر دا نبی دی، چې راځي پر مخدم راکي دا دوره ګوره جبري ده.
امام ابن کثیر رحمه الله د دې آیت تفسیر او وضاحت داسې کړی دی. الله تعالی د خپل پوره او محیط علم له مخې پر هر شي باندې پوهه لري، که هغه لږ وي یا ډېر، ارزښت لرونکی وي او یا بې ارزښته وي، ان تر دې چې د ډېرو باریکو څیزونکو ته د الله رب العزت علم رسیږي. نو باید چې انسان د رب العزت د نافرمانی او د الله رب العزت د مخالفت څخه حیا ولري. که یو څوک خپلې سترګې د الله تعالی په نافرمانی کې استعمالوي او پردیو نامحرمو ښځو ته ګوري، نو په دې دې پوه شي چې دغسې خاین سترګې الله رب العزت ته معلومې دي او هغه د خلکو د سینو په پټو رازونو باندې الله رب العزت هم خبردار دی. محمد بن منکدر رحمه الله یو سړی ولیده چې پردی ښځې سره ولاړ و او هغه سره خبرې کولې. نو محمد بن منکدر ورته وویل الله تعالی تاسې دواړه ګوري، نو د رب العزت نه تاسې وشرمېږئ. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. نن څه حالت دی په دې ټولنه کې روان دی. له حضرت جنید څخه پوښتنه وشوه د حرامو لیدلو څخه د سترګو حفاظت څنګه کیږي؟ هغه وویل په دې سره چې ته وپوهېږي او باور ولرې چې مخکې له دې نه ته حرامو ته ګورې، د هغه نه وړاندې الله تا ته ګوري. مخکې دې نه چې ستا سترګې حرامو ته ورسیږي، الله لیدل تا ته وخته در رسېدلي، نو رب نه حیا وکړه، د الله نه وشرمېږه. عبدالله بن مبارک رحمه الله یو چاته وویل چې الله رب العزت څارونکی وګرځاوه په خپل ځان باندې، نو هغه د دې خبرې وضاحت وغوښته. عبدالله بن مبارک ورته ویل همیش په دې باور او یقین اوسه چې الله تعالی تا ګوري، د الله نه ته غایب نه یې. او امام احمد رحمه الله دا شعر به زمزمه کولو: اذا ما خلوت الدهر یوما فلا تقل خلوت وخوقا على رقیب ولا تحسبن الله یغفل ساعة ولا ان ما یخفی علیه یغیب. کوم مهال چې ته یوه ورځ تنها شې، ځان ته شې، نو داسې مه وایه چې زه تنها او یوازې شوم، بلکې داسې وایه چې پر ما باندې څارونکی ذات ولاړ دی، او هیڅکله دا ګمان مه کوه چې الله تعالی په کوم ساعت کې نه خبره کیږي، او مه خو په دې فکر کې اوسه چې له هغه څخه پټ شیان غایب دي، بلکې هغه چې پټ شیان دي الله رب العزت هغه هم ګوري، د الله نه خلاصون نه لري. نو انسان او مسلمان باید په زړه کې دا باور ولري چې الله له ما څخه خبردار دی، الله څارونکی او ساتونکی زموږ د عملونو دی، الله ما ګوري، الله ما څاري، له هغه څخه زما هیڅ حرکت او عمل پټ نه دی، که هغه ښکاره وي که هغه پټ وي. نو واقعا مراقبه هم داسې یو صفت دی چې انسان د ګناهونو څخه ساتي، خو په دې شرط که مسلمان انسان په دې باندې پوه شي. الله دې موږ ته د پوهاوي توفیق راکړي. همدارنګه انسان چې په سمه طریقه سره عبادت وکړي، نو دا په سمه طریقت سره عبادت کول، په سمه طریقې سره عبادت کول هم انسان د ګناه نه بچ کوي. یعنی د عبادت په مهال باید داسې فکر وکړي چې زه د داسې یو ذات په وړاندې ولاړ یم چې هغه ما ګوري، بلکې له دې څخه دې زیات کوشش وکړي تر څو د احسان هغې لوړې مرتبې ته ځان ورسوي چې گویا زه الله ګورم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی: الاحسان ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. احسان دې ته وایي چې ته د الله داسې عبادت وکړې چې گویا ته الله ګورې، او که ته الله نشي کتلی نو هغه خو تا ګوري. د حدیث په دې جمله کې ان تعبد الله کأنک تراه دې ته اشاره ده که چیرې بنده په دې صفت سره د الله تعالی عبادت وکړي چې هغه ورته نږدې دی، ورسره حاضر دی، او الله یې مخې ته ولاړ دی او دا ورته ګوري، نو د خشیت او د خوف او د حیبت او د تعظیم صفتونه به په دې انسان کې پیدا شي. د الله نه به ویریږي، په زړه کې به حیبت وي، په زړه کې به تعظیم وي. نو چې کله دا پیدا شو نو په سمه طریقې سره به عبادت ادا کړي. نو له بده مرغه موږ په مانځه کې ولاړ یو، په مانځه کې سوچونه هغه طرف ته روان دي چې اصلا یو مسلمان سره غله ښایي. حتی ځینو خو په مانځه کې د خپل د هغه دنیوي حساب په مانځه کې کوي چې هغه مونځ هم پرې غلط شي.
نو نن چې موږ مونځ هم کوو بیا هم په معصیت او په ګناه باندې اخته یو، نو زموږ عبادت صحیح عبادت نه دی، بلکې ته داسې عبادت کوه لکه ګوره چې الله ګوري. که ته الله نشي کتلی، الله خو تا ګوري، الله ستا مخه کې ولاړ دی. په زړه کې خشیت، ویره او حیبت پیدا که چې ته د الله عبادت په سمه طریقې سره وکړي. نن زموږ مونځ سره کم دی، زموږ اودس څنګه دی، زموږ عبادت څنګه دی، یو عادت موږ لپاره ګرځېدلی. او دغه جمله چې رسول الله په حدیث کې فرمایلي فإن لم تکن تراه فإنه یراک، که ته الله نه وینې الله خو تا ویني، دا د دې افاده کوي چې یو بنده لومړۍ مرتبې ته نشي رسېدلی چې الله وګوري او دغسې احساس کول ورته سخت وي، نو بیا خو هرومرو داسې باور ولري چې یقینا الله خو ما ګوري. ته الله نشي کتلی نو الله خو تا ګوري. الله رب العزت د ستا په پټو عملونو، د ستا په ښکاره عملونو، د ستا د دننه او په بیرون په ټولو حالاتو باندې پوه او عالم دی او هیڅ شی د الله نه پټیږي. نو باید چې په درسته او سمه طریقه د الله عبادت وکړي تر څو د دې عبادت په واسطه باندې ته د ګناهونو نه بچ شي. یو حدیث کې راغلی دی چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما باندې لاس کیښود او راته وفرمیل اعبد الله کانک تراه. ای عبدالله ابن عمر ته د الله داسې عبادت کوه گویا چې ته الله ګوري. او په بل روایت کې راغلی یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او رسول الله ته یې ویلې چې ته ماته یوه لنډه خبره راوښیه چې په هغه باندې زه کامیاب شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل صلی صلاة مودع فإنك إن كنت لا تراه فإنه یراک. د رخصت کیدونکي د شخص په شان باندې ته عبادت کوه، یعنی د رخصت کیدونکي شخص په شان باندې ته مونځ کوه. بېشکه که ته الله نه ګورې نو الله رب العزت خو تا ګوري. زموږ اودس نه دی، مونځ مونځ نه دی. په مانځه کې ولاړو په جومات کې یا د جومات چت ته ګورو یا د جومات دیوالونو ته ګورو یا د جومات نه بهر که څوک ګرځي هغه ته ګورو، اصلا زموږ په زړونو کې خشوع، تضرع او عاجزي نشته او په دې فکر کې نه یو چې الله خو موږ ګوري. نو که د مراقبې صفت په موږ کې پیدا شه چې الله موږ څاري، الله موږ ګوري، هغه زموږ په پټو او ښکاره رازونو باندې الله عالم دی، نو هیڅ کله به د رب العزت نافرماني بیا موږ ونه کړو. نن خو له دنیا د انسانانو نه خپل بد عملونه پټوي، خو د رب نه باید څنګه پټ کړي. همدارنګه په خپل عملونو کې اخلاص پیدا کول. په عملونو کې اخلاص ته پاملرنه ډیره ضروري ده، ځکه چې عملونه بې له اخلاص څخه نه قبلیږي. هغه عمل چې په هغه کې اخلاص نه وي، په هغه کې روح نشته. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انما الاعمال بالنیات، بېشکه چې د عملونو دارومدار او قبلیدل په نیتونو سره دي چې ستا نیت څنګه دی. باید چې بنده د یو کار په پیل کې د الله تعالی د مراقبې او څارنې احساس وکړي. کوم کار چې ته کوې نو د مراقبې او د څارنې احساس وکړه چې الله خو ما ګوري او الله ما څاري. او بیا وروسته چې کوم عمل کوي نو پکار دی چې دغه عمل د رب العزت د رضا لپاره وکړي. او همدارنګه له خپل ځان سره په دې فکر او غور وکړي چې آیا د دې کار لپاره زما اراده او حرکت کول د الله په خاطر دي او که د خپل ځان لپاره او د خپل د هوس لپاره. په دې کې دا فکر هم وکړه چې آیا دا عمل زما د الله لپاره دی او که د خپل ځان لپاره. که د خپل ځان لپاره شي نو بیا به بېفایدې او لایعنی کار کې ته مشغوله شي، او کوم کار چې د الله تعالی په خاطر نه وي هغه بېفایدې دی چې یو مسلمان سره د هغه کول نه ښایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه. د بنده له ښه اسلامیت څخه پرېښودل د هغه څیز دی چې هغه فایده ورته نه رسوي. نن په هغو کارونو کې من مشغوله یو چې اصلا موږ ته فایده نه لري. نو الله رب العزت دی د هر څه نه مخکې زموږ په زړونو کې اخلاص او صداقت ته ځای ورکړي. او بیا د اخلاص و صداقت نه وروسته چې کوم عمل کوو په دې باندې پوه شو چې الله موږ څاري، الله موږ ویني. هغه عملونه که هغه موږ په پټه باندې کوو یا هغه عملونه چې موږ په ښکاره باندې کوو، الله حاضر و ناظر دی، موږ ویني. نو د الله نه حیا پکار ده چې د الله نه انسان وشرمېږي. نو چې د الله نه ستا حیا په زړه کې پیدا شوه، د الله نه وشرمېدلې، نو بیا به د رب العزت نافرماني ته هیڅ کله نه کوي.
د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې په هغه ځای کې انسان یوازې وي آیا هلته خپل عورت څه لوچ کړي څنګه کړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه الله احق ان یستحیه منه، الله د دې زیات حقدار دی چې حیا ورڅخه وشي. الله نه حیا هغه ګناه چې ته کوې آیا د الله ویره دې په زړه کې پیدا کیږي که نه؟ د الله نه شرم او حیا د ستا په زړه کې راځي او که نه؟ نو مراقبه هغه شی دی چې د ګناه نه به تا بچ کوي. نو الله دې موږ ته د دې توفیق راکړي چې په دې باندې پوه شو چې الله موږ څاري، الله موږ ویني، زموږ په پټو او ښکاره رازونو باندې الله عالم دی. الله دې موږ په دې باندې پوه چې بیا وروسته هغه عملونه وکړو چې په هغه کې د الله رضا زموږ مطلوب او مقصود وي. په دې هیله قدرمنو اورېدونکو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پاک الله مو مل شي. د یو داسې وخت راتلونکي چې جوحال به حکمران سي، رښتیا ویل به نه وي، درواغجن به حاکمان سي، چې قاضي مو رشوت خور سي، نور مظلوم به مجازات سي، په ګناه به فخر کاندي، زندې ولاړ به ټول صفات سي. دا حدیث موږ د رسول دی، دا خبره د نبی ده چې راځي پر مقدم زکي. دا دوره ګوره جبري ده، دا حدیث موږ د رسول دی، دا خبره د نبی ده چې راځي پر مقدم زکي. دا دوره ګوره جبري ده، خانه بدوش خلق براسی، بنگلے بکری ودانی، بیلنا را با سفر کری، نور بخلاوی د زنانی، د دولت میانان بدیر سی، خو کاربوت کی زړونه مړاسي، عقل و تشتی لسارا، نور یبا دستور گشاستی. دا حدیث موږ د رسول دی، دا خبره د نبی ده چې راځي پر مقدم زکي. دا دوره ګوره جبري ده، دا حدیث موږ د رسول دی، دا خبره د نبی ده چې راځي پر مقدم زکي. دا دوره ګوره جبري ده، د دولت میانان به ډېر سي، خو کالبوت کی زړونه مړاسي، عقل و تشتی لسارا، نور یبا دستور گشاسي. دا دوره داسې دوره ده چې شیطان ته وخت پیدا سي، دا آدم نسل تباه کي، له خوښیه په نساسي. دا حدیث موږ د رسول دی، دا خبره د نبی ده چې راځي پر مقدم زکي. دا دوره ګوره جبري ده، دا حدیث موږ د رسول دی، دا خبره د نبی ده چې راځي